ملما سترګه پلار دی استقبال ته هم پښتانه ولاړ په قطار دی ستا نظرونه پکې وړم نازولیا ستا نظرونه پکې وړم نازولیا دا لمر تا په دې سبب کار دی د هر قام رهبر غنا بلا دی د هر قام رهبر غنا بلا دی پښتانه په تور تورو کې حصار د انضباطانو سره غیر کېږي چې دا کسان ټول کېنوي زما یې خاص بخي د تم راغم نه کښه پوه اوس ربلو هغه څوک چې تعارف ته ضرورت نه لري د افغانستان په سطحه جید عالم هغه څوک چې د دوی کورنۍ څخه په زرګونو بلکې په لکونو علما فارغ شوي دي أسوة المحدثين بقية السلف عمدة الخلف فقيه العصر ونبيعي عصر مناظر أهل السنة والجماعة رئيس المبالغين أستاذ العلماء والمجاهدين شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الحميد الحمسي الكبير فرختبي استراشي ترسو دخل انتظار هاي ورسوي وصبرزي تاسوتا جناب شيخ القرآن الحمسي ناري تكبير لبزورة واي ناري تكبير علماء أفغانستان علماء ديوبند شيخ القرآن والحديث عبد الحميد حمسي شيخ القرآن والحديث عبد الحميد حمسي الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الآية أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د هر څه نه مخکې چې زه خبرې وکړم دوه شیخ صاحبان دواړه د ما ترونه دي استادان میم دي دواړه او د دوی په اجازه باندې او بیا کوم مجلس کې چې علما ناست دي ټول په اجازه باندې دویم د قاری صاحب سعید الله او مولوی صاحب سعید الله او د مدرسې استادان او راکین او هر چا چې د مدرسې خدمت کړی او د دې حافظانو پلرونو ته کومې خويندې چې د جامعي فارغ کړي حافظات دي دغه مبارکي پلرونو خپلوانو ټول ته وایم الله پاک دې مبارک او مجلس کې یو څه خبرې بداسي حکم چې هغه ان شاء الله علما او ځکه تیر وخت ځکه می جلسې ته راغلم تملګر راګړي وی دا علما خبرې کولې عوام ته یو څه احکام به ذکر واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن دغه آیات کې څو مسائل به ورسته امام صاحب خبرې کوي نو زه یو څو لنډ احکام ذکر کوم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراهیم علیہ السلام الله پاک په یو څه کلمو امتحان کړی او الله پاک په امتحان کې دې کامیاب اغا مسائل کمی مسائل د علماء په دې کې اختلاف خو اکثر علماء عشر من الفطره کم لشیان سنت ابراهیمی دي نو اغا شیان
السنت ابراهیم علیہ السلام سنت نو هغه ابراهیمی سنت او د موږ په امت کې هغه سنت ورزول نو هغه څو شیان دي او په هر مسله باندې کوي سړی بحث کوي مثلا د نکانو اخیستل ما سره د سیوطي 3 کتابونه دي په مسله باندې صرف د نکانو اخیستلو او د ګيري مسله ده او بیا ورکی د نطف الابن حلق العانه نو یو څو شیان ذکر کوم ټول نه ذکر ټول وخت بعضی په ضمن کې سنوري مسائل مختلف ذکر کوم یو مسله عوام پمون کې دا عادت ډیر ده د نر د پر لاس رکول جواز لري او نه لري د څلورو مذاهب کله مولوی سیبو سره ویلي اکثر وخت دا سوي او علمي تحقیق وکم دا اوس ډیر خلک ما په سیدا مشوره کړې ده وی دی چک ولدو جایز دلته د طالبان له دي ما شاګردان ما چې په دې مسأله څومره فراغ تحقیق کړی خیر د قبر دی وجه نه وایم علماء کې بچانی زکه د شطرنج او د یعنی هدايه کې کوم تکي راځي و یکره اللعب بالنار د نار معنا کوم علمي تحقیق ما په کړی چې دا چا د چانه وکړي ما د حرمت فتوا کړی بعضی معاندین راځي سرچپای واړي دی جایز یا د سنوري ډېری مسائل دا اوسنۍ مسأله نه ده د پوها وخت دا عادت ابو هريره رضی الله عنه د بخاري حدیث فاکثر ابو هريره التم ابو هريره ولي صحابي سره د خلق وي ابو هريره سے حدیث خزانه جوړي زکه دومره ډیر حدیث چشته دی روایت عذر بیان انور صحابه بدسي ولو تجاران بو ما بعلم نو اکثر داسي وی چې علمي میدان کې یو چا الله پاک خدمت تر نواخل بعض خلک واړي څنګه د علم محدب خو کله چې الله اراده وکړي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء چاته چې الله پاک اراده وکړي به چا پارم نصیب سیوطی رحمه الله وی په ما باندې علماء او د فتوا ایمان ور څلور نه ویلي صرف یو کتاب تاخير الظلام الى يوم القيامه یو کتاب جوړ چې ما باندې خلق د کفر فتوا لګي او کافر راته وي هیڅم دنیا کې نه وتایم دا کتاب مخطوط یعنی لا دنیا کې مطبوع شوی نه ده ما سره دا نسخه تاخير الظلام الى يوم القيامه اغه لوی ظلم یا د الله په دربار کې بار غواړم چې الله حضور ته ودرېږو چې زه کافر وم ما په سړي کمې مسلې د دروغ تړلې بیا باندې الله په حضور کې وایي ذکر کا مدعا دی افتراض ذکر کې جواب نو اندغه به موږ مو وایو تاخير الظلام الى يوم القيامه د الله دربار کې ودرېږو بیا به وایو چې کومه مسأله افتراء مبتدا دي تر حذف کړي او خبر نو خلکو کې د نشر کول بیا باندې نو یو لغي مسائل لاس رکول د خزې لپاره مستحب د خزې لپاره لاسونه رکول مستحب علماء په دې بحث کوي حتی د و زمانه کې لاسونو کې نقشونه اچي دام جایز علامه ابن الحجر مطالب العالیه په دې کتاب کې یو حدیث یو خزوا نوې ایمان راوړي رسول الله سره بیعت لاس چروړان دي رسول الله د خزو سره بلاس بیعت رسول الله د خزو سره یو قسم بیعت کړي خزو بو بو لاس نه هغه او به رسول الله تراوړي بیا رسول الله وو لاس نه هغه قسم بیعت رسول الله سره د خزو سوي علما په دې باندې شهاب الدین علوسی په تفسیره المعانی کې علامه جلال الدین سیوطی په در
المنصور کې دغه خبر علامه خطیب الشربینی الشافعی یو تفسیر جوړ کړی سراج المنیر په دې کې دا خبره کوي چور باندې لاندې تعلیق کړی لم اجد هذا الحديث اما هغه بیچارهګي باندې پیدا کړی منطقيان وی عدم وجدان عدم ناراض او تا چې نه پیدا کړی نو دا معنا نه لري چې نشته دا حدیث سیوطی ذکر کړی ان شاء الله مطابقه د ابن سعد کې رسول الله سره د بیعت سوی اوس بازي ایران وی منتغم به ذکر پیر سے باندې برات نه کوي هر چا باندې به مونږ راتلو چې ناروا پیر سے باندې کوم سره پلاسونو بیعت کوي اسلام کې ناروا عبد الوهاب الشعراني الشافعي انوار القدسيه کې په دې او باب کې خدای شافعي مذهب د کزو سره پلاس بیعت به پیر سے د بار ناروا مونږ خو به حق وایو چې پیر سے خفقي کې مناسب خفقي کې ارڅو ځکه حق تر هر چا ډیر زورور بیا لا سنا د خزي چې رسول الله سره بیعت لا ست کړي ټول مکمل عليه السلام ورکی هلا نقش ولد نقش امام حموي رمز عيون البصائر على اشباه والنظائر چې یو معتمد کتاب د احناف په دې کتاب کې لیکي وی لا سنه د خزي لپاره سره کول تمثال پکې اچول دا ناروا ده د سنقش چې تمثال وي صورت وي د مارو د لړم یا مثلا د نور حیوانات په شکل عکسونه وي دغه ناروا دغه سنقش د خزي لپاره پلاس کې اچول جواز حتی لا سره کول د خزي لپاره مستحب پاتې سنر دي نر دي لپاره روا ده کنه روا حرام حنفي فقه ټوله تردک شامي هنديا فتح باب العناية على شرط النقاية لعلي القاري بخدر كتابه شافعيان حنبليان مالكيان تقريبا د څلورو مذاهب مسأله لا سر کول او فقيه سر کول د نر دي لپاره ناروا که سړی مریض د مرض دی وجه نه لازم سر کوي نر غذا د لپاره خو مستحب لا سنه او فقيه د مرض دی وجه نه سر کول د نر دي لپاره به جایز اما ممکن دا عادت چې کله واده وي ناصر باید علما دغه منع ځکه په دې علما او د حکومت فتوا کوي باید مونږ د علما او ځان نشو واده مې ناصر کوم نه حرام دی اسلام نه عذر چې مرض دا ناروا ده ناجایز علامه ابن الحجر الهيثمي الشافعي یو کتاب جوړ کړی دی زما کوم مکرمه الته علما درې دوا علما هغه ویلي چې ناصر کول دی نر دی مار جایز یو عالم ویلي چې ناجایز چون کې دی ډیر لوی عالم وی ما ته ویلي چې په دې مسأله ته تحقیق وکړي لکه دی ډیر لوی عالم دنیا کې ترسوي ابن حجر الهيثمي الشافعي دی وی زرا جګ په دې مسأله باندې کتاب دغه کتاب لا تروسه دنیا کې چاپ نه ده عاجز سره مختلفه نسخه شن الغار على من تمول معر في الحناء والعوار فدې باندې دومره تحقیق کړی چې ان شاء الله چا سره دغه کتاب نو دې ضرورت نشته چې لاس سره کول روا دي کنه روا کفایت شن الغار كما عنام العلماء وي شن الغار على من تمول چاچ لزان دروغ على من تمول معر في الحناء والعوار هغه دوی منی علماء چې جواز فتوا کړي درون بمباري حدیث راوړی ابو داود کی حدیث ان شاء الله په مسند امام احمد بن حنبل کې په دې کتاب کې لیکلي حدیث کې نبی علیہ السلام زمانہ کې مدینه کې یو سړی عربي کې مخنث من په پښتو کې یو بل ټکی توای زبینه وایم بیا د ادبی مخنث مولوی صاحبان وی الذي يتمكن
دی وی نر ځان خزه کیدای شي دی ویم بیان کیدای شي د عوام ته موږ مخنث عربي کې ته نیکم وای دا مونږ کې عادت ده نیک محمد دا نیک نوم هم خنه ده د سفن کې عربي ته واړې دا څه معنا نه لري نوادر ای سیوطي او کتاب کوم موضوع باندې بحث نه زکه د عوامو لپاره مناسبه نه فاتوا حرثكم ان شئنا فاتوا حرثكم ان شئنا دغه مسله باندې بحث ډېر ښه تحقیق دغه ان شئتم انواع ذکر علماء په خبر کوي عوام تاسو خیر ده که په بعضی خبرو نه پوهیدای ځکه بعضی خبرې دي چې چا د مونږ ان شئتم حالتونه باندې لګي کیف وکيف نوادر ای سیوطي کتاب د ما سره کتاب مطبوع یو بل کتاب په دغه موضوع جوړ کړی شقائق الترنج في مسائل الغنج دام یو مسأله ده وكواعب اترابا خدا نوري مسلې مزدادي دي ځکه د عوامو ندي نو لاس رکول دغه نیک دغه مخنث سړی مدینه کې چې اوسېد لاسونه او پښې به سره کول رسول الله د مدینې نه ووزه د مدینې نقیع نومي چې مدینه منوره کې رسول الله پرې نه کو د دې حدیث او د نور ډیرو حدیث لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء الله لعنت علی فاغز سړیو چې د خزو سره ځان مشابه کوي سر کول کو د خزو کار نر چې لاس کوي کواده کې سر کوي یو عذر معاف ته هغه مرض بس نور دینر دی پاره سر کول د لاسونو د بوکي په اسلام کې حرام او ناروا ګیر سر کول مستحب د ګیرې سره کول مستحب زیل رنگ یا د نکروز رنگ ورکول مستحب علي بن سلطان محمد القاري الهروي حنفي مذهبي صاحب د مرقان هغه وی سره کول د ګیرې بهتر دي که زیړ غوندې رنگ ورکول هغه وی سور رنگ بهتر د نکروز چې دا مستحب التصريح في شرح التصريح هذا علي قاري کتاب قاري کتاب کې لیکي وی سره کولی مستحب دي ډیر اولادي سور رنگ د اسلام کې یو مجاهد تمام دباس یو مرجوح روایت امام یوسف چې د کذب اما مرجوح روایت صرف علامه شمس الائمه سره خزي مبسوط هغه روایت صحیح ګرځولې نو د ټول احناف بلکې د ټول مذاهب د نه جواز او علما لا تنغږي د رنگي ته ورکول جواز اسلام کې نه یو مسألة او بل د ګيري ګيري اسلام کې سنت وعفو اللحى واحفو الشوارع واوفروا اللحى واحفو الشوارع بريتونه ګيره په حديث کې یو جيره علامه ابن عبد الهادي الحنبلي یو کتاب جوړ کړی تحریم حلق اللحى ګيري خريل د نرانو لپاره حرام ناروا د خزي کې قرار نه مستحب ده د خري بریتونه قرار له خزي خري د نر دي مارا ګیره اسلام کې واجب علامه محمد زکریا کاندهلوی لوی عالم د دیوبند تیر سوی سړي خدمت دي نو هغه یو کتاب جوړ کړی وجوب اعفاء اللحى کتاب د علماء بعربي وجوب اعفاء اللحى قد وجد من هذا الكتاب نسخه في المكة المكرمه قلت ومكتبه ام داخلين فاتيو الله پاک اوس ان شاء الله کېدای شي پیدا سي ک کتاب د وجوب اعفاء اللحى نو ګیره اسلام کې واجب ګیره بیا ډېر حالات لري بعضی خلک نه کوي چې د غمبورو خریل اسلام کې سم جواز لري ګیره نه صرف چې مکروه د بن کې باسي سرګي زي دی وستلو سره سرګي زي او كخريه شخص دري بس شرعنا روانه
محمد انور شاه کشمیری فیض الباری کې دا مسله ذکر کړې. نو غومبري بعض خلک روانه جواز لري وي مشکل نه لري سترګې چې زی پکې او نه داخل مشکل او بعض خلک خري ستوني خريلم جواز لري دمس ګیرنه مشکله مسله ده فنیکای دغه دوه جینو د عربي کې مونږ فنیکین دیتا عن فقوایو او دیتا فنیکین دا د فنیکین خریل علماء ناس مفتی صاحبانم چې څنګه علی شیخ سے محمد زاهد عزیز خیل حفظه الله چې د مونږ استاد دغه سره دوره وکړه څور توای د افتا نو معلومات مصطلحات د فقه کې مسأله راځي کله په فقه کې عبارت راځي وایي فلان کای شی بدعت هندیا شامی او دا سنور کتابونو کې د سلی کې وایي د پنیکینو خریل بدعت حنفي فقه کتاب کې ذکر څه معنا دا چې مکروه تحریمی بعض خلک دا کوي ما خلک وي کله نوی مسلې کوي نوی خدا عمر ادرس درکوم کني زه چراغ لنګ دا قسم د چې ما اراده نه وایي زه امام چې زه څو وایم دا حالت را باندې قبض سفیانو په اصطلاح بس دلته چې کینا شیخ سره قلم رواق فلوس نیولې کړي یعنی قسم د دامي نه وځل چې زه څه شی وایم بس زلا دی ما تم الله پاک اجر راکړي دا څه خبري وکړو تاسو نو فقه کتاب چې د بدعت ټکی راغی نو هغه مطلب دا مکروه تحریمی د فنیکین خریل وای چې زمون د فرشم لباس او زمرای دی نوم به اوس نه اخلم دی علمي غر صاحب التحقيق او التدقيق والتدقيق دی حماسي اوس سړی دی نعره تکبیر علماء مسلمین علماء افغانستان الصاح الحماسي نعره تکبیر فنیکین بدعت ذکر دا مکروه تحریمی نو څوک اعتراضونه کوي چې دا دواړه ولاړ دي او یو محدث په حیث څنور توای د دې درېدل اسلام کې روا دي کنه روا دي رسول الله چې کله صلح د حدیبیه کې بیعت کو مغیره ابن شعبه شاته ولاړ خدای دام خان کوي بس دا دواړه مغیره ابن شعبه پاس کوي رسول الله ګری ته سهیل ابن بیضاء لاس وار مغیره ابن شعبه غږ کېک د خبيث لاس رسول الله غي زاری کوي کنه مونږ کې عادت چې چاته زاری کې ګری ته لاس ورلې غیر تلی خبيث لاس کتک د مردار لاس رسول الله ګری مبارک په نور نو هغه والو کوي دا څوک مخ تړلې مغیره نشو مولي وهلي ملتم غیر تلی دا څوک دا مغیره بس کاوي هغه مغیره نو داوم جواز لري امام النووي په دې مسله کتاب جوړ کړی ما سره صدا کتاب یو وخت دا کتاب نو را سره مکه مکرمه کې کومه لوی کتابخانه چې دا دې تلارم د کتاب می پیدا کیدل ټول می وکړ په یو ورځ کې ټول کتاب وکړ یو ور می ویل دا کتاب ولکای د پټی کې جب کې واچ راوځه لکه دا کتابخانه ډیره غټه کتابخانه یې می رحمان کې به وایي چې افغاني مولا کتاب والله پاک ډیر وخت نه وروسته کتاب را پیدا کوستا نووي په قیام کړي څلور قسمه ده الیه دا قیام علیه له الیه بین یدیه علامه ظفر احمد ابن حجر فتح الباری کې باندې بحث کړي خبر شته پکې بیاو نو فنیکین دغه دین خریل اسلام کې بدعت مکروه تحریمی امام غزالی خیال علوم کې لیکلي و یو وخت چا دغه دین خریلی نو عمر ابن عبد العزيز خلافت د سړي شاهدی قبول مر خطرناک شامی نه هم په دې مسله اصل اباحت کې بحث هندیا علمگیری کې په پنځم جلد کې کتاب الکراهیت کې بحث کې د شامی زو یو کتاب جوړ کړی علما خیر د زبم د
یو چړي په شکل صرف درته وایم علماو لکه کله عاجز ته ډېر کتابونه ورمعلوم هدیه علائیه یو جلد کتاب ده اوس کتابخانو ته ډېر راغلی دومره ښه کتاب ده چې علماو سره یې بیخي کم توره ده هدیه الهدیه علائیه شامي زوی ډېر ښه شیان پکې د علماو سره دا کتاب وي عربي البته پښتو کتابونه ډېر نه یادوم د دې جخري چې دې ته مونږ عن فقوا دا ناروا ډېر کړه تباز خلک دا جین کړي عن فقا یا عنف ورته ریس بچوای د ګيري بچای د اسلام کې ناروا جواز نه دا مونږ حنفي فقهاوي ډېر ښه بحث کړي باندې علامه زکریا سره کړي او په حاشیه د علامه دراری کې زکریا سره کړي انور شاه کشمیری سره هم کړي نور علماو دام په خپل ګيره دا ګیره نه ده دا ګیره ده سونی لاندې ګیره نه ده د دې جواز لري بعضې خلک نه کوي سینه مې ډېره ببره ده وایي خریم ورنونه مې ډېر ببر دي وایي خریم مټې مې ډېرې ببرې دي وایي خریم صرف فقها وایي ادب پروا نه کوي مطالب العالیه د ابن حجر کې صرف دومره بسیط عدد ابن بدد به بیا درځي ډېر ببر ابو موسی اشعري د اشعریانو قبیله ابو الحسن الاشعري او ابو موسی اشعري دوی ته ولې اشعري معنا ببر زمونږ په دې لوګر کې یو قوم څه ببر دوبندي ساحه کې یو قوم د ببر نو کېدای شي ما خو چې څومره لیدلې ببر دي نو دا اشعریان ببر دوی نیکه چې د مور نه زیږېدلي ډېر ببر ټول هم د سویستانو د عدد ابن بدد نو بس ټول قوم ته اشعریان که یوه خریم یا سم عدد ابن بدد جواز عبد الله بن عمر رضی الله عنه مطالب العالیه د ابن حجر کې حدیث راوړي اغا ولال د ځان خرید سیناو د مټي د زوی نافع ابن عبد الله بن عمر رضی الله عنه نافع د زوینو نافع د غلام مولایو نافع الکابلی هغه لوی تابعی د کابل په غلامین ورسوي د امام مجاهد ځان ته وړي دا موږ د کابل لوی محدث امام بخاری ډېر جینو کې حدثنا نافع بس دا بیخي د سیولکه د حضرت موسی علیه السلام فتا یوشع ابن نون دا نافع نو دا کابلی مکحول اختیاغه مجاهد نو مکحول شامی او نافع دا دواړه رحمهم الله عبد الله بن عمر سے خلیفہ ته ورغلی حجام ځان پیخان غورته لیدا سنت سنت نه ده زی په څنګه کړی خریم ته روان جواز لري خو فقها یو ټکی لیکي طرف د ادب خلاف ور شرعا مشکل نو بیا خو بریتونو مسأله بلک ذکر بریتونه دوا قسم یو دومره وړکول چې په قیچي باندې بیخي واړک خو چې دا سوبالتۍ نه دا دواړه طرف ته سوبالتۍ میدان نه دا یو قسم یو داسې سنت چې نور بریتونه غټ خو دا سونډې سره داسې پریک لکه اکثر افغانانو بریتونه هم ډېر سنت کوي ثبوت دواړه جایز اوس زمانه کې غیر مقلدین وایي دا د افغانانو بریتونه د شرع نه خلاف اما دا صحیح نه ده من لم یأخذ من شاربه فلیس منا رواه ابو داود علماء پوهیږي من د تبعیض لپاره ده من لم یأخذ من شاربه زنوای ابن حجر مغیره ابن شعبه چې بریتونه ډېر اوفا علماء پوهیږي چاړه هغه چې راواخیست مسواک رسي بریتونه به پریک د دوی غوندې جوړ کړل کدي موږ د افغانانو غوندې موږ د افغانانو نو امام سخاوي یو لوی شافعي مذهب عالم ارسوي طالبان ورونو دغه دنیا کې وی څومره علما چې تیر بعض خلک خلک ته تیږي ورچی چې دایو په کېونی خېونی لکه سیلاب چې په سړی راس یو بغورځي خو نه کله چې الله اراده وکړي هغه بیا څوک نشي کولای کله خو امریکایانو غوښتل چې افغانستان دې موږ په باندې کله غوښتل
چې دلته دې موږ ناکام خو کله چې الله اراده وکړه ولا سورې خبري وکړه د امریکایانو په تاریخ کې 209 کال د امریکا د جوړښت 209 ولا کال امریکا په امن کې تیر کړي به جنگ 224 کال خامخا یو مملکت ما سره په جنگ کې څومره لوی تروریستان دوی د جوړښت 224 کال ټول په جنگ کې ولا کال به جنگ اوس موږ ته وی تاسو په ملامت دي دا 224 کال مو ولې په جنگ کې همدسي خروري خلک نو عادت مو همدسي خو ولا ورځي چا سره د دنیا په تاریخ کې نو کې ناستلم یو د بدمعشي علامه ده نه کې ناستل او چې چا سره کینی دا بل طرف هم د بدمعشي علامه ده الله پاک کینو نو دا د امریکا په تاریخ کې نو الله پاک هغه غیرت شهامت نه به وایم مولایان افغانانو دې به وایم افغانان علماء مو افغانان دي افغانانو په نوم تمام نو څه خو مې ویلې د بریتونو مسله علامه امام سخاوي د وی بریتونه د څه کمول حق ورتوای ته چې کموا دومره چې کم شي لکه تبلیغي حضرات دام جای دغه سی بریتونه د فاسون د ښکاریږي دام جای دواړه جای خریلو باندې اولا کما دی مونږ په احناف کې کم احناف علماء کې اولا شامل ګوري حق فقيتي به کموي چې داسې دارسي لکه خریل دا د احناف هندیا وجوب اعفاء اللحيه خپل شامي او باندې واکه دا مونږ د احناف په مذهب محبت کوي دومره به کموي اما خیر دا نفس جواز چې مونږ افغانانو حنفیت نه اکثر بریتونه دا بل سيوطي كتاب دا كتاب مختوم اريد ان شاء الله على ان اعلق على هذا الكتاب ثم اتبعه فدي كتاب بلوغ المعارف في قص الشوارب سيوطي وكتاب بدينا بلوغ المعارف في قص الشوارب بلوغ المعارف في احكام الاقارب خلقك ما مخير وخزر اي خبركم بعد من مليان هر شيء باي ما انا خلقنا لپکلو کې وی لړم لړرګي نه لري اسینه اگر چې دا مسئله د بیولوژي علماء په بیولوژي کې نن معلومات ان شاء الله وای منی کله چا سره کې ورسته په مجلس کې بیولوژي ولا نو لړم سترګي لري کې نه لري سيوطي په کتاب کې په لړمانو بحث اسلامي دنیا کې چې څومره لوی بیولوژي دانان درلودل څوک نه دا اوس زمانہ کې یو مسأله دي موږ ډیره مختلف الاراء جنبري یا بل څور توای مایان دي چې ببري په لري هغه چې سیبان چې دلته اوسېږي دوبۍ قطر او سعودي کې د عرب دي سره ګوندې داسې واړه عرب ډیر د قویبا دي بار ډیر قویبا ان شاء الله فیزن قوی دي معنا دا دغه اوس مایای د قبل اسلامي جغرافي علماء روبيان متوای حیات الحيوان په ټول اسلامي دنیا کې یو لوی علماء دي بیولوژي علماء د مایای شمیرل دا نه په مذهب دا هر مایای بحر کې دا پات خو مایای خدا نه چې د مایای غوندې شکل مایان بحث وچی کوي چې کوم مایای د کسي مایان دي مار په شکل د خدا مایای بحث به د بیولوژي علماء دای به موږ ته تثبیتي چې مایای د غیر مایای اصل غو بیا موږ د اهل حرمت واکو دغه روبيانو جنبري نن ډیره جنجالي مسله علامه امام جاحظ چې معتزلي دي خلوی اسلامي عالم بیولوژي دم روبيان په مایان مسله اختلافي مسله د مخبره تحقیق فکرم فیسبوک صفحه کې ما په
وخت مو ډیر نه نیسم ان شاء الله خبرې را لنډو بریتونه ام دسې کمول چې بیخي کم سیم جایز خو د احنافو مذهب دا ده چې ډیر کم اما دغه هم جواز دی سیوطي صاحب چې کوم کتاب جوړ کړی هغه وی دواړه جایز دسې کوي کله هغسې کوي کله دغسې اره سیوطي اخري محاکمه سیوطي په ابو داود کې شرح کړي مرقات الصعود على سنن ابي داود درې جلدونو کې د یو جلد عاجز کتلې دولا فاطمه احسب من الله سبحانه وتعالى على يوفقني بمطالعه ما بقي من المجلدين ان شاء الله نو هذا بريتون مسألة صوبالتين بريتون صوبالتين افغانان عادت عمري سنة جواز لري جائز پریکودلی بهتر کنه رسول الله سنت ده عمر سنت رضی الله عنه خود رسول الله سنت بس اقتداء ډیر اولادی کده عمر رسول الله ډیر اولاد هغه چې سبحانه نه کده رسول الله نه وصحابه کې یو صحابي ول عمر رضی الله عنه جواز لري مشکل نه لري علماء باندې وګړو بحثونه دا د بریتونو مسأله ډیر خلک پوښتنه کوي سر کې وختان کرل چې دا د علمي موضوع زرع الشعر وختان کرل جواز لري دکتور زهيلي فقه اسلامي وادلته کې بحث باندې کړه فتاوا طبي المعاصر قديم فتوا کړي بالکل بعض خلک سرونه نو د دې کرل جواز فليغيرن خلق الله کله چای او غوته زیات په ګمه غوته او په لاس کې په پخه کې یا کله د سړي د مخ کې د سیدانی غوډي غټي وګونو سره دلته وی په مخ کې د هغه پرې کول دا ټول جواز اسماعیل زائده قاضي خان لیکلي جواز فتاوا هندیه لیکلي جواز اسماعیل زائده لري کول مخکې به خلک عادت د اسفل کې تار باندې به کړي وړي ماشومان به لري کول اوس معاصر چې ډیر آسان بالکل دا جواز او یا دغه هغه کې چې وی څو توای په دې مخ کې کومې دانی مانی لري کول دا ټول جواز او کله د انسانانو په دې لاسونو کې یا په مخ کې پاپي وختان ګڼ غونې وختان دغه اسلام کې شعر الفتيح اسلام کې د دې لري کول څنګه جواز لري کې نه لري علماء په دې بحث دا لري کول جواز لري که معاصر کې لري کولای شي بالکل جواز معاصر زمانہ کې ډاکټر صاحبان بدل ضروري دا د چا زنه چې خراب دا بلې په معاصر کې نری کړي پزې چې ازارګي انا الله پیدایي دا جګړې یې برابرې د خزو د سینې او دیان په معاصر کې جوړوي او عمليات الجراحي من عربي عمليات الجراحي التجاعي عديد يوري بدابله خبر خلاص كذا سيني جوړي ورکي کوي او یا د خپل زنه برابر ټول اسلام کې حرام دا فليغيرن خلق الله کې راځي دا تغيير د مخلوق تغييرول دا ناروا سندي کده چا غچي یا معاصر کې د عملياتونه کوي چې هغه رنگ ورکی سندو یا غټي وړي یو خود سره موقتی مدیر دایمي مدیر پردان ناروا جواز نه اسلام نه لري کوي غاخونه کې ټولي را پیدا کی دا وشر ټول ناروا دي عملیات التجاعي سپینګری مخکې د ګونجي دغه ګونجي داسې مونږ ورته ګونجي وایو کوتوای عربي کې تجاعي دا د عملیات کول چې دا کوتونه یو باسي سړی ځوان غوندي کار دا څنګه د دوه سړی زړی لپاره دا ناروا تغییر د خلقت الله راضي علماء ناروا فتاوا طبي المعاصر ارك تحقيق مساله کوي او دكتور زهيلي مساله باندې بل
د ځوان سړي لپاره جایز ځکه ځوان سړي کې چې دا پیدا کیږي د مرض نو ازاله د مرض بالکل جواز ځوان سړي کې کړي نه مخکې پیدا یا ځوان ښځه کې عملیات تجاعیدي جواز سپینګری وزاړه جواز نه زکال ته تغییر د خلقت الله پاک راضي دا ناروا ده وختان کرن بسر دا جواز جایز د معاصر طب دا ډیر پر مختلفي مسأله ده ترقيع الجلدي دا سکی مثلا یو سړی زخمی دورانه وکړه مخکې هغه کوي پیوندي من عربي کې ترقيع الجلدي وای خو د من احناف کې مسأله علماء ذکر هغه شی حالت انتصال کې عورت انفصال من حنفي فقهاوي انسان نر د نامنه تر زنګانه عورت کله کومه وکړه سړینا دورانه له وګرځیدا استو وګرځیدا مثلا چاودنه وسنه د سړي غوښیل په پرتیوي دورانه کتل په جواز نه صدر په واچو پټي کم شي چې اتصال کې عورت انفصال کې د خزي سر وکړان عورت کله چې خزه خپل سر وکړان ګمن دفن کوي به استبینا چې د عورت خزي د سر وکړان عورت یو دلته مهمه مسأله ده کوم د خزي سر عورت د ما یو کتاب تحقیقات حماسی یو ورځ مولا الله پاک هر کتاب کې مشکلات مونږ مولوی صاحبانو چې کافیا اول شروع ردونه الکلمتو دی ویلي بیا قلوسی بیرته خلناس بیا باید مونږ رانول من انسانان د انسانانو کتابونو کې خامخا مشکلات هر چا کتابونو کې مشکلات بخاری باندې عین ابن حجر څومره من بندگان د بندگانو کتابونو کې خامخا مشکلات من معصوم نه اته مولاوی دا کتاب کې مسأله چې تاویل کزي مخ عورت نه دی د کزي مخ عورت ډیر مغرور مولاو خطر حد ډیر خبر ورکړی ورس تربل عمدي ورکیدو باندې نو ما ورته مولوی سي محترمه دغه د کزي عورت نه درختیا وېدا څنګه نلتا قدري نه المرء عورت كلها الا وجهها وكفيه ما استثناء سخت غلیظ نزکه کدما ته د الله دی پاروینه خبرې الله حق ولا خود د عناد د قدري مولان ده یعنی د سینه د مولانا ده بس الله وسی چې سرګي ما تملید یم د بیخي کله سره غږیدای حکومتي مولان یو ټکی دی بل نو بیا د خمیڅه ویلې دا یاد راځي خبر کوم کته نه میرا خزي سر خبره کوم دا ډیره مهمه خزي سر عورت او یو خبر چې بیا د معنی غلط تعبیرونه کوي بیا تاسو وی چې خزو ته ولي وای چې مخ پټول بیا یو حجاب دا یو عورت د وډکی الکی د خزي مخ عورت نه عورت وی منځ کې ولي نه عورت دا اتفاق الا ما ظهر منها یو حجاب يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن يو حجاب أو يو عورات فصل الخطاب ومسألة ده حجاب أو يا أحاديث ده حجاب مفتي شفي سبراولي عربي كتاب رحمه الله وزبانزي برلويان دي بنديان مت کړي پنځيريان تاسو ته خدمت کړي چې شي مکړي غیر له یو والله پاک په من باندې مسلمانان ورونو د خزي سر وختان عورت کدي من وطن د حنفي ته وطن کني وختان په څلور مذاهب د خزي عورت وختان یو د سر وختان دا اتفاقي د احناف مذهب عورت شامي بحر الرائي تبين الحقائق طريق المعين نهر الفاعل طول احناف علماء فاتس مسترسل وختان هغه وختان د خزي چې کله خوشي دا وختان څنګه دي عورت
تام عورت دو اقوا ولدي بهرائي کوئی سیدار عورت شامی هم دسی طول دی خزی مسترسل کی شاعت خوشی ویختان ویدام عورت چی عورت سل علماء سلورم برخه چی دا عورت کمانزه کی کارسی قدری نبنی نو قدری و کانسی وی سلورم برخه چی دی سر دی ویختان و کارسی منسگ فاسد کنه چی کل خز وستی منسا دی وطنی دسی او ټکرای په دی ودونه کې د سرکی چې موږ ورته گاچ ول دغه سره مونږ ټول وختان کاریږي کلورمه ټول مونږ ولی موږ مسلمانانو دغه مسلو ته فکر لري ولی موږ دغه مسائل علماء یا عوام مسلمانانو جامعه علماء وی د کزي د سر وختان عورت دي خود دی او دی الله په مابین کې بیان دي خبر اما چې په مانځ باندې درېدل سر په پټه شامي په دې ډیر بحث سر په مانځ کې پټول واجب فرض ده څلورمه برخه امکارات د وختان مونږ چې دا گاچ خو به پیژنې گاچ ماج ټول د تر زمونو خپلوان دي نو دسي ټکرای کزي په سر کې چې سر وختان حتی علما ناس شامي وای دا اوس دي مونږ بعضي عوام نو وي دا مولان ولې د پتلون سره ورانه د پتلون سره نه دورانه غټ پتلون واغوندا نو د سره ورانه اما یو خبر شامی د سلیکی وای کچیر ته د چا وختان د چا د سکالی غوستلی و چې د بدن هغه رنگ تر نخکاری د کالی نه مونږ نه کی رنگ د بدن د سکالی غوستلی ول چې رنگ نه تر نخکاری د بدن رنگ تر نخکاری د مونږ نه کی اما کده سکالی غوستلی ول چې د بدن حجم تر معلوم بیا مونږ وکړو اگر چې شامل دي وجه یو دلته فاضل کې بحث کوي یو بل ابو الهزر کې وجه دی مونږ مولانو کې ټول کې نه بازي او دلته دا خبر کړي دلته دا په نور کې تاسو بهرای کې یو خبر کې بل خیر د انسان د یو وخت یو تحقیق بل وخت شامل کې هغه مسأله کې دا تن لباس غوستلی وجه کې یو خبر کې بل انسان وایم نشمال دی وکړي بل انسان نه ویری باید موږ د انسانانو عیبونو ته ډیر متوجي دې ته متوجي سو چې موږ پلان کې عالم خدمت له متوجي سي دا عیبونه خود چاو نو څو عیبونو ته چاته متوجي کېدل ټول عالم استا چول دا ظلم نو د اخرنۍ خبرې مولوي چې کوله د وختانو نو وختان په اسلام کې د خزي عورت گاچ ټکرای چې کده په سر کې په سر دي په مانځ کې په سر کول یا چې پردې خلک په مابین کې ګرځي هغه خاصي نه ګرځي وی برکات کنزل خلاصوي د صد برکات ټول منځونه هم د فاسد ادا سوي د الله دی په مونږ یو خبر د خزو د وختانو په اړه خزو وختان کې کول ورای بعضي علما د جواز ما په سیدن ته معاندین د نشر کې وی دی وی چې جایز کلا وحاش زه یو تحقیق کوم ډیر فراخ یو ری تحقیق د نور مذاهب کوم اخر کې بیا خپل وایم نو دوی د سیو ظالمان هغه دماغ تحقیق پری هغه د نور مذاهب خبر نشر کی ویدا درایه اکثر عوام دې ته مفکر وی دماغ چې کوم تحقیق او مکمل به چې په موضوع می کړی یا مکمل به نو دغه اسلام کې د خزر لپاره وختان کوي چې کول مسلم کې حدیث راځي کأنها حج صحیح خبردار د خزر لپاره وختان کوي چې کول ناروا امام طبرانی او حدیث نقل کړی نبی علیہ السلام منع کړی د حری خزر لپاره چې وختان د شکل کل وفر هغه څنګه کوي د نرغو چې تر وګونو د اسلام کې ناروا جواز نه لري ظفر احمد عثماني سے الاوسنن کې مشت المیلا مشت البغایا هغه کله چې پیکای پری او دا پیکای د سي اړولې مشت المیلا
یعنی پیکای اړول سوی مثل البغایا دا د زانیانو دی باندې یو عنوان تحقیق کوي اسلام کې ناروا هغه حدیث چې اسلمت البخل سی علما چې راځي چې وختان دې کې اسلمت البخل دی غو معنا دا ځکه که تاسو فکر وکړئ دا کوم چې کله د غټ د وختان یو طرف ته رسي وخت اصل دغه یو کتاب یو عالم جوړ کړی په څلور مذاهب کې کړی احکام التجمیل النساء دا مسله ډېر کبه دا ناروا دي اسلام کې جواز نه لري شرعا ناروا او ناجایزه دغه شی وختان دینر پیکای مخته وختان دینر مخته وختان پر خدل روا رسول الله خپل یو وخت د سمخته وختان چې دې ته قصوي زیورت مسجد نبوي نو وقنداري مولانا ما فراغ دې کې دوی درول په طالب جان یو خبر مدثر د ملسي ويو دي غوډونه ولي په پړدي کې پټ او بل دا وختان دی ویلي زه د وختانو شوقین يم د سیبان نو ما ته ویلي دا وختان دی ولي د ما ورته ویلي ډېر خلک دلته نور ناروا کوي کاشکې مو دوی ته ویلي وای ما ته مو نه وي خو طالب نه یم مولا یم راځي دې روزي نه به لګې پاته لاړ شو چې وړاندې لاړو نو ما ورته ویلي مل دې ته څه شی وایي چې دا ناروا دي دا په مخې را پرېښودل وایي موږ ته کوټه کې استادان یو مل په کوټه باندې مثلا نه ما ته کوټه کې ویلي که نې ما لیدلې م نه مې هلته یې راته ویلي دي چې دا جایز ده څه شي ورته وایي چې د چا په حرمت فتوا کوي د هغې به یو وارې نوم پېژني څه ورته وایي دې ته وایي موږ نه پوهېږو مې دې ته قصه حدیث کې راځي رسول علیه السلام اول قصه کوله وروسته د هغې نه فرق شروع کړ ابن حجر لیکي علی قاري لیکي علامه عیني لیکي وی جواز دواړه لري دا هم جایز ده خو فرق اولاد نو نر دپاره په مخ باندې ویښتان را پرېښودل جواز لري خو بېګیرې هلک دپاره نه بې اړول څنګه دي دغه اړول ناروا دي مخ باندې را پرېږده ویښتان چې قصه ده اما اړولې دسې خواته او دې خواته دغه اسلام کې ناروا ده دا جواز لري طالبانو ورونو تاسې ډېر فکر وي دې ته چې دا اسلام کې جایز نه بعضې وخت بعضې خلک په مخې را پرېږده مشکل نه لري اما بهتره دا ده چې داسې واړوي فرق وکړي اشرف علي تانوي صاحب لیکلي که چا څڼې درلودې ویښتان یې داسې اړول نو داسې وایه اهدنا الصراط المستقیم خپله غرضه خپله برابري نو دا د ویښتانو په اړه باندې چې دا قصه ده ښځو دپاره مثل المیلا مثل البغایا د زانیانو کار دا په اسلام کې جواز نه لري ناجایز ده الله پاک دې بس په مونږ باندې رحم دغه یو څو خبرې ما وکړلې اګر چې په لاس کې مې پاتې دي نور به امام صاحب یو څو خبرې درته وکړي کومه بېادبي را ده مسأله رانه غلطه شوې ده الله نه معافي غواړم د علماو نه معافي غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وای چې ګټه په توان کېږي رښتیا خبره چې ګټه په توان کېږي رښتیا خبره سنگر سکل پټینګ ایمان کېږي رښتیا خبره ازادي او سوله اخلو د سطوط قدر نه پوهیږو ازادي او سوله اخلو د سطوط قدر نه پوهیږو ګیره می زکه لا افغان کیږي رښتیا خبره د جناب شیخ القرآن والحديث صاحب التحقيق والتدقيق حضرت علامه حماسي د وینا څخه یو څه دوه جهان مننه ان شاء الله د دستربندي شبي رسیدلې دي دستربندي شروع کیږي خو مخکې لدی څخه د قوم سپینګری انجینر اسر جان هغوی تر خطابې میز راشي تر څو د مدرسې په هکله خبرې وکړي انجینر اسر جان السلام علیکم Yo.
بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده ونصلي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېره بېادبي کې ټول عالمان مخکې ولاړ یو ماته ډېر ورځ ښکاري ټول سپین ځوانانو په اجازه باندې هر کله راسئ ستړي مه شئ ما لنډه مختصره خبره دا وه چې دا یو داسې حادثې خدای موږ تاسو سره کړې چې په دې کې مور تربیه کېږي ګوره زموږ ستاسې اولاد او خدای دې انشاء چې دا کوشش کړی وي چې دا محتمیم صاحب خو دې ته باید موږ توصیه ورکړو په پاخه اساسي ډول باندې ځمکه ورته پیدا کړو اساسي ډول تعمیر جوړ کړو چې ما هدف دا شی چې دا عالمان ناس دې بیا ونشي چې اول انسان پیدا کېږي کافر مسلمان وي مسلمان